په بلخ ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله انګورو ښه حاصلات ورکړي. علمګل چې 8 کاله کېږي په باغدارۍ بوخت دی، وایي چې سږ کال انګورو مرض نه دی کړی. خب حاصلم داریم، این انگور میبینیم که چه رقم است. کل مرضایش پیشگیری کردیم، کارایش پیش بردیم، آب و تابش میپامیم. مزال همه قدر ما خواهش داریم از رئیس صاحب زراعت در هر دولت کمک میشه، باید تمام مردم کمک کنه. د انګورو حاصلاتو زیاتوالی د کار پیدا کېدو یوه مهمه برخه ده، خو تر ټولو لویه ستونزه یادو حاصلاتو ته بهرنی بازار پیدا کول دي چې تر اوسه پورې کومه هیله د دې لپاره نه لیدل کېږي. پروژه زراعت خواهش میکنیم که برای ما سرفر خب نگاه آتشک دوایش از نگاه کیر دوایش به ما برسانن که ما دوا پاشی کنیم که مال ما تلفات نشه. د سړو خونو نشتوالی د بڼوالو بله غوښتنه ده چې ورته جوړې شي، خو د دې ټولو سره سره د بلخ ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په بلخ کې انګورو ښه حاصلات ورکړي، خو نړیوال بازار لپاره تر اوسه پورې کوم پلان نه لري. در رابطه با صادراتش در خارج انگور صادر نمی شود، در ولسوالی های همجوار انگور صادر می شود، اما کشمش در خارج صادر می شود. د بلخ ولایت د کرنې ریاست په خبره د 1999 کال را پدې خوا تر اوسه پورې په دې ولایت کې 145 د ممیزو، 90 د کچالو او 300 د پیازو لپاره سړې خونې جوړې شوي او اوس 140 سړې خونې تر کار لاندې دي.